خان صاحب د یو بل شعر دی ارشاد مفتي صاحب شاه ارشاد او دا مې خصوصا څه وي دا نن سبا خلک چې دا جرګې مرکې کو دا مې دا خلک ته لیکلی خصوصي چې نره په دا بنده نشیستي زنده‌باد مرده‌باد ناره خصوصي چې کومه د اتمو ځای ته ډالۍ دی صحیح شوه شاه د مې ماشا طرفه نه بغیر شاه وی چې چا ویل چې امن په جرګو او په نارو راځي چا ویل چې امن په چا ویل چې امن په جرګو او په نارو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي ډېر ښکلی ماشاءالله بالکل داسې ده مننه چا ویل چې امن په جرګو او په نارو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي ډېر ښکلی ماشاءالله او ای د وخت ملا ملکه ځان ور باندې پوی کړه لګ ای د وخت ملا ملکه ځان ور باندې پوی کړه لګ نستا په خبره او نستا په مرکو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي ماشاءالله بالکل نوره د ټوپک ته کمربند ته غاړه کېږدوه نوره د ټوپک ته کمربند ته غاړه کېږدوه د حساس پړاو کې د ایمان په ولولو راځي بالکل امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي ډېر ښکلی ځان ته که بچی د میرزالي بابا غازي وایې ځان ته که بچی د میرزالي بابا غازي وایې ها د تاریخ تازه کول د دوی په پلو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي ماشاءالله ډېر ښکلی او راشئ که د خویندو عزت غواړئ نو غیرت وکړئ راشئ که د خویندو عزت غواړئ نو غیرت وکړئ دا په جهادي توره او دا په حماسو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي راشئ در سره یم په څنګ کې سراجي وزیر راشئ در سره یم په څنګ کې سراجي وزیر راشئ در سره یم په څنګ کې سراجي وزیر او لږ څه ازادي به زما په مستو ترانو راځي ډېر ښکلی امن ماشاءالله ازادي خو د تکبیر په بیا ویا دا شعر مننه راشئ در سره یم په څنګ کې سراجي وزیر لږ څه ازادي به زما په مستو ترانو راځي امن ازادي خو د تکبیر په زمزمو راځي چا ویل چې امن په جرګو او په نارو راځي ماشاءالله